د کتاب مو نیمګړې مینه، لیکوال روح الله روحاني، غږ عمران غني صافی. د کتاب غږیزه بڼه د کتابتون یوټیوب چینل، کتابتون ویبسایټ او کتابتون فیسبوک پاڼې څخه اورئ. پیل. د درس د شروع کېدو سره په دویمه ورځ چې ټولګي ته لاړم، د هلکانو او نجونو شور ماشور. په ټولګي کې یو ترتیب منځته راغلی و. هلکان مخکې او نجونې وروسته ناستې وې. په نجونو کې ځینو مخونه نیم پټ او نورې مخلوڅې ناستې وې. ما چې شاته وکتل، د لومړي ځل لپاره مې سترګې په داسې سترګو برابره شوې چې یو تاثیر پکې پروت و. دویم ځل لپاره مې بیا زړه غوښتل چې اصحو سترګو ته وګورم. چې شاته مې وکتل، نجلۍ ما ته متوجه وه او ډېر ځیر ځیر کتل. زما او د دې لیدل په ټولګي کې روان و. د ټولګي هلکان به ما ته متوجه وو، خو ما ډېره بېحیایي نه کوله او کله کله به مې کتل. زړه مې هره شېبه ویل چې دې نجلۍ ته وګوره، او سترګې مې هم دا غوښتل. زړه مې د خوشحالۍ احساس کوه او یو نه یو ډول مې دې ته کتل. هره ورځ چې ما کتل، دا به راته متوجه وه. د دې نه دمخه ما نجونې په بېلابېلو ځایونو کې لیدلې وې، خو د دې سترګو پر ما اغېزناک تاثیر وکړه. زه په دې فکر کې شوم چې ولې مې زړه غواړي تر څو د نجلۍ ته وګورم، ولې مې زړه بې قراره دی. دا په اصل کې د مینې لومړۍ مرحله وه چې د پیلېدو په درشل کې وه. د دې نه دمخه ما د کومې بلې نجلۍ سره مینه نه وه کړې او نه مې چندانې مینه پېژندله. رښتیا هم د مینې پېژندل اسانه کار نه دی. خو کومې نجلۍ چې ما ته ځیر ځیر کتل، د مینې کولو مهارت یې تر ما زیات و. د دې لیدلو او کتلو پر ما اغېز وکړه. دا د پاک زړه مینه وه. د زړه مینه په ټول عمر کې یو ځل کېږي. لومړنۍ مینه د هر انسان ډېره پاکه او سپېڅلې وي. د دې نه مخکې ما د هېچا سره مینه نه وه کړې، نو ځکه زه یو ډول احساساتي او له سره تېر وم، سره له دې چې دا د مینې پیل و. ډېر داسې شیان په نړۍ کې شته چې موږ نو تاسې ورته یو معیار نشو ټاکلی، او یو جامع او معنی تعریف ورته نشو ټاکلی چې یو د هغو نه ښکلا ده. د دې نجلۍ ښکلا ما دومره تاثیر وکړ چې د نړۍ ټول ښکلي شیان راته ډېر بدرنګه ښکاره کېدل. د ژوند په هره شېبه کې زه د دې په فکر او ذکر کې وم. زما د ډېرې مینې یو لامل دا و چې زه له کوچنیوالي له مینې بې برخې پاتې شوی وم. ما سره مور پلار مینه نه وه کړې، نو ځکه دغې مینې پیدا کېدل پر ما ډېر تاثیر وکړه. د ټولګي نماینده وروستي ساعت کې حاضري واخیسته. زه حاضرۍ اخیستلو ته ډېر لیوال وم او غوښته مې چې د نجلۍ د نوم سره اشنا شم. فکر مې کوه چې د نجلۍ نوم به څه وي. کله چې مې په غوږو د لیلا اواز واورېده، مخ مې شاته وړو. ګورم چې په اناري شونډو یې سیب وکړه. دا بل څوک نه وه، هماغه لیلا وه. 2 ساعتونو نه یو بل ته ګورو. ما د ډېرو مینانو کیسې اورېدلې او لوستلې وې، خو ما د دې کیسو لوستلو ته عبرت وانخیسته چې د مجنون په شان لیونۍ مینه وکړم. نو زړه غوښتنه مې دا وه چې لیلا راسره د لیلا په څېر مینه وکړي. خپل او د دې نوم بچه مې په زړه شو. نو د لیلا او مجنون قصه به مې ذهن ته راغله او د ځان سره به مې تصمیم ونیو چې لیلا خپله نه کړم. ژوند امکان نه لري. دا مې له ځان سره وویل چې مجنون خو ډېرې سختې تېرې کړې، نو ځکه یې نوم په ټوله نړۍ کې خپور او مشهور شو. د هغه د نوم بې عزتي نه کوم او د هغه نوم به راژوندی کوم. د دې سترګو تاثیر زما په زړه کې ډېره مینه پیدا کړه. زما مینه
ورځ تر بلې زیاتېدله. هره لحظه ما د دې په فکر او تصور کې وخت تېراوه. په زړه کې مې د خدایه د دې د مینې د بریا غوښتنه کوله. د لیدلو او کتلو وروسته خبرو کولو ته ورسېده او کله کله به مو یو بل سره خبرې کولې. په خبرو کولو کې زما میلان ډېر و. د لومړي ځل لپاره کتلونه وروسته بیا د خبرو کولو پورې زما وخت په ډېر خوشحالۍ تېرېده. د ژوند هیله او ارزو راته پیدا شوه. کله کله به یو د بل نه خفه کېدو او د یو بل سره به مو خبرې نه کولې. خو دغه خفګان په حقیقت کې یو د بل ناز او نزاکت و. د خفګان دغه لړۍ به بعضې وخت ډېرو ورځو ته ورسېده او په دغه ورځ کې به زه ډېر خفه وم. لیلا به په ډېرو خبرو زما سره خبرې کول پرېښودل او ما سره یې قصد کاوه. خو زه په قصد کولو کې له هغې هم کم نه وم، سره له دې چې یو د بل نه به خفه وو. خو چې دا به کله ټولګي ته رانغله نو ماته به پوهنتون خوند نه راکاوه او بېرته به کور ته تللم. زه پوهنتون ته د درس لپاره تللم، خو ما به درس د دې په ښکلو سترګو کې لوسته او هغه یوازې د مینې درس و. زما مینه د لیلا سره ورځ په ورځ زیاتېدله. خو د لیلا د زړه نه خدای خبر. ما به دا فکر کوه څومره چې لیلا زما خوښه ده، په همدومره انداز به زه هم د لیلا خوښ یم. د مینې د پیل نه مخکې باید هر ځوان د هغه په انجام فکر وکړي. مینه کول اسانه دی، خو د هغه لاسته راوړل ډېر ګران کار دی. ما ډېرې د مینې کیسې لوستې وې، خو د هغه کیسو په پیل هم خبر وم. خو بیا هم زما زړه پر ما غالب شو او زه یې په دې ازموینه کې واچولم. ما د خدای نه د دې ازموینې بریا غوښته، ما د مینې په انجام فکر ونه کړه. خو تاسې لوستونکي باید زما د دې داستان په اورېدو عبرت واخلئ او په دې برخه کې په ډېر احتیاط قدم واخلئ. زموږ په ټولګي کې نور نجونې هم وې چې مخونه لوڅ. ډېرو ځوانانو هغه د لیدو لیواله و. که چېرې د لیلا مخ پټ وی، ډېر امکان یې و چې دغه د مینې لړۍ به پیدا شوې نه وه. د پوهنتون ټولې محصلینې باید خپل حجاب ته متوجه وي او کورنۍ مکلفه ده تر څو د خپلو لوڼو په اړه بشپړ معلومات ولري. د ورځو په تېرېدو د لیلا په لباس، ناست او خصوصیاتو کې توپیر راغی. داسې معلومېده چې مینه یې له ما سره زیاتېده. ډېره سینګار کړې او جوړه شوې ټولګي ته راتله او تله. د سترګو لاندې ما ته کتل او زما زړه مینه لکه د شدید اور په زیاتېدو. ما نه غوښتل چې دا دې په ټولګي کې له نورو هلکانو سره خبرې وکړي، خو ځینو به زما له قصده دې سره خبرې کولې او پر ما به یې بد تاثیر کو. په ټولګي کې ټول زموږ له راز خبر وو. ټولو ته مې وویل هېڅوک به لیلا سره خبرې نه کوي او نه به ورباندې سلام اچوي. ټول ټولګیوال مې دې خبرې ته ګوته په غاښ حیران پاتې شول. خو زه نو بیا زما له قصده له دې سره خبرې کولې. کله چې به زه ټولګي کې حاضر وم نو هېچا به د لیلا سره د خبرو کولو جرأت نه لرو. خو زما د نه موجودیت کې به زه نو له لیلا سره خبرې کولې. په حقیقت کې دغه مینه وه چې د هلکانو خبرې د لیلا سره ما نه شو زغملی او غصه به راتله. تر دې وخته ما د مینې ښکارندویي ورته ونه شو کولی، خو په دې پوهېدم چې زما ورسره تر حده مینه ده. هره ورځ به ما فکر کوه چې د کومې لارې ورته د خپلې مینې اظهار وکړم. د مینې ډګر کې مې جرأت له لاسه ورکړی و او په دې ډارېدم هسې نه چې لیلا رانه خفه شي او دغه مینې تار مو وشلېږي. کله کله به راته داسې فکر پیدا شو چې لیلا دې راته د مینې اظهار وکړي. کله کله به راته داسې فکر پیدا شو چې لیلا دې راته د مینې اظهار وکړي. د دې وړاندې ما مینه نه وه کړې، د مینې کولو سره بلد نه وم. دا جرأت مې نه درلوده چې زه دې مینه وکړم. خو د وخت په تېرېدو سره په ما کې د مینې کولو قوت پیدا شو
او ما داسې فکر کوه چې ټول ټولګیوال زما د کور غړي دي. زه له دوی نه شرمېدم او نه یې په فکر کې وم. په ټولګي کې مو یو د بل سره خبرې کولې او تل به زما د دوی د خبرو میدان ګرم. ما به له ځان سره وویل راځه خپله مینه ورته ښکاره کړه او د خپل زړه خبره ورته وکړه. او کله کله به بیا په دې انتظار وم چې یو ورځ به د دوی له خولې د مینې غږ اورم. یوه ورځ مې پرېکړه وکړه چې د موبایل له لارې لیلا ته خپله مینه ښکاره کړم. لیلا ته مې وویل د موبایل شمېره راکړه. لیلا وویل زه موبایل نه لرم. شمېره خو وروستۍ خبره ده. زه خبر نه وم چې لیلا موبایل نه لري. په دې خبرې حیران شوم. ما غوښتل چې دې ته موبایل واخلم تر څو ورته خپله مینه ښکاره کړم او تر واده پورې ټولې خبرې ورسره په موبایل کې وکړم. ما له دې سره د مخامخ خبرو کولو توان نه درلوده. یو ورځ مې ښار کې یو ښه موبایل واخیسته. پوهنتون ته چې راغلم سترګې مې په دروازه کې په لیلا برابرې شوې. خواته یې ورغلم او سلام مې پرې واچاوه. هغې وعلیکم وویل. ډېر خوشحاله وم چې اوس به رانه موبایل اخلي او نن شپه به ټولې خبرې ښکاره کوم. موبایل مې له جیبه راوایسته او لیلا ته مې وړاندې کړ. هغې چې موبایل ولیده د اخیستلو یې انکار وکړه. راته یې وویل که چېرې زما کورنۍ مور او پلار زما سره موبایل وګوري نو ما له پوهنتون نه باسي او په کور مې کېنوي. دا کار زما لپاره ډېر خطر لري. زه د موبایل په نه اخیستلو خفه شوم خو دلایلو په اورېدو خوشحاله شوم او په دې پوه شوم چې د لیلا کورنۍ یو ښه کورنۍ ده. خو بل خوا د دې کړه سینګار مې چې ولیده نو حیران پاتې کېدم. دواړه یو ځای ټولګي ته لاړو او پر خپلو څوکیو کېناستو. یو بل ته مو کتل. رښتیا زه ډېر غمجن وم او هغه هم خفه ښکارېده. د خبرو دغه جریان پوره 4 میاشتې دوام وکړه او له دواړو نه یو هم په دې بریالی نه شو تر څو یو بل ته د مینې اظهار وکړو. ازموینې پیل شوې او بالاخره بشپړې شوې. د رخصتۍ ورځې راورسېدې. رخصتۍ لپاره ډېر خفه وم ځکه د لیلا دیدن پای ته رسېده. د لیلا په څېره کې د ورایه خفګان ښکارېده. پوهنتون رخصت شو. د پنجشنبې ورځ وه. 3 میاشتې پورې موږ یو بل سره نه شو کتلی. د لیلا خواته لاړم. څنګ پر څنګ ورسره ودرېدم. له سترګو مې اوښکې روانې وې. هغې ته مې نه شو کتلی. ژبه مې بنده بنده کېده. ډېر مې حالات خراب و. دا هم خفه ښکارېده. خو زما په اندازه خفه نه وه. 3 میاشتې رخصتي ده. زما او ستا لیدل کتل او خبرې کول په دې موده کې نه کېږي. هېڅ امکان نه لري چې یو ورځ هم پرته ستا د لیدو تېره کړم. موبایل هم نه لري چې یو د بل سره مو خبرې کړې وای. اورېدلې به دې وي. موبایل کې خبرې کول نیم دیدن دی. زه هم پر بېلتون خفه یم خو څه وکړم ناچاره یم. پاتې شوه د موبایل خبره. کور کې مې مور او پلار موبایل ته اجازه نه راکوي. زه غواړم رخصتیو کې کابل ته لاړ شم. هلته مې د کاکا کور دی. نو هلته کوشش کوم چې موبایل پیدا کړم. نو بیا کولی شو چې یو له بل سره خبرې وکړو. ته خفه نه ښکارې خو زه ډېر خفه یم. د سترګو اوښکو ته مې وګوره. یو د بل پسې روان یم. هو زه حیرانه یم چې په دومره لږ وخت کې ستا له ما سره ډېره مینه پیدا شوه. ما داسې حالت تر اوسه نه دی لیدلی. مینه باید همداسې وي. زه په خپل ځان کې دغه مجنون اغېز وینم چې ډېر پخوا تېر شوی دی او ته راته هماغه لیلا ښکاري. زما او ستا یو ځای کېدل او د یو بل سره مینه پیدا کېدل کوم تصادفي کار نه دی. دا د خدای جل جلاله خوښه وه چې زه او ته دې سره یو ځای شو. لیلا او مجنون ته خدای هغه مقام ورکړه. زه او ته به هم د الله خوښه وه چې له یو بل سره یې اشنا کړو. لیلا په ژړا شوه او
او ډېرې وژړل. 10 دقیقې راسره ولاړه وه. زما اوښکې نه ودرېدې او په خبرو کې مې ژړلې. لیلا راسره خدای پاماني وکړه او روانه شوه. زه ځای پر ځای ولاړ وم. په ډېر مې وژړل. ګریوان مې په اوښکو لوند شو. زه هم کور ته راړم او یوازې په کوټه کې کېناستم. او د رحمان بابا دیوان مې راواخیسته او د دیوان په لوستلو مې خپل غمونه هېرول. زما مینه مجازي وه، خو د حقیقت په ستنو ولاړه وه. زما په زړه کې هغه پاکه مینه وه، لکه د بابا چې د الله پاک سره وه. زه په مینه کې په چل او غلطۍ نه پوهېدم. زما زړه پاک او سپېڅلی و او له دې نه مې هم پاکه مینه غوښته. یو ورځ مې راته یو ټولګیوال زنګ ووهه او ویې ویل: لیلا د کابل نه راته زنګ وهلی، ښایي تا ته هم نن یا سبا زنګ ووهي. زه ډېر خوشحاله شوم. په دې فکر کوم چې کله به لیلا ماته زنګ وهي. دقیقې، ساعتونه او ورځې مې شمېرلې چې زنګ به راغی. ما به فکر کوه، موبایل به مې تل له ځان سره ګرځاوه او دا به مې ویل چې د دې زنګ به راځي او له ما سره به خبرې کوي. یوه شپه 10 بجې راته لنډ لیکلی پیغام راغی. لیکلي وو: السلام علیکم، زه لیلا یم. د پیغام له رارسېدو سره مې د انتظار شېبې ختمې شوې. ډېر خوشحاله شوم او په ډېره عجله مې جواب ورکړه: وعلیکم السلام. لیلا پیغام کې ولیکل چې پام کوه، زنګ ونه وکړي. یو بل ته پیغامونه لیکو، خپل افعال پکې لیکو. د شپې له 11 بجو زما او لیلا د پیغامونو لیږل پیل شول. د سهار تر اسانه مادې او دې ما ته پیغامونه لیږل. د لیلا وروستی پیغام داسې و: زه نوره ویده کېږم، د سهار اسانې وکړه. زه هم ویده کېږم، د خدای په امان. او شپه ډېره لنډه. دا مینه وه چې کله یې ورځې لنډولې او اوس شپې لنډوي. هر شپه تر سهاره پورې زما او د دې ترمنځ په پیغامونو اړیکه ټینګه وه. یو د بل نه مو هر ډول پوښتنې وکړې. 3 میاشتې مادې او دې ما ته پیغامونه لیږل او ان خبره تر واده ورسېده. دې موافقې ته ورسېده چې یو د بل سره به په هر صورت کې واده کوو. مور او پلار مې له مینې کولو نه خبر نه و او د هغه مور او پلار د دې پټې مینې نه خبر نه و. مینه کول اسانه کار دی. ځان ته بیل ژوند غواړي، ډېرې قربانۍ غواړي، له سر نه تېرېدل غواړي او ځینې وخت کورنۍ پرېښودل غواړي. که چېرې د یو هلک نجلۍ خوښه شي، همدې ته مینه وایي. باید ورته ارزښت ورکړل شي او د هلک او نجلۍ په خوښه واده وشي. ځینې وخت د ډېرو مینانو ژوند تر مرګه پورې رسي چې د دې سبب د هلک یا د نجلۍ کورنۍ وي. ما هم په دې ازموینه کې ډېر تکلیفونه ولیدل، خو معلومه نه ده چې د مینې په ازموینه کې به بریالی او که ناکام شم. د زړه نه مینه کول اسانه کار نه دی. زړه او سر نه تېرېدل غواړي. زه په مینه کې له هر څه نه تېر وم، خو د هغې له زړه نه یو خدای خبر. د دې یو پیغام ما څو ځلې لوستی دی. ما د دې پیغام لوسته، فکر مې کوه چې ما ته مخامخ ناسته ده او را سره خبرې کوي. د هغې اغېزناکه او ښایسته څېره به مې خپل خیال ته راوسته او دا به مې له ځان سره ویل چې دغه الفاظ یې په ښکلو شونډو راته په خوله راوړي او په قلمي ګوتو یې په موبایل کې لیکلي. 3 میاشتې رخصتي په ختمېدو شوه. د پوهنتون نه شروع کېدو وخت را ورسېده. زما او د دې خبرې په ټلیفون کې وروستی حد ته رسېدلې وې. موبایل را باندې ډېر ګران و او ډېره مننه مې ورنه کوله. زما او د دې ټولې خبرې یو او بل ته وړلې. ټولې هغه خبرې چې ما هېڅکله هم مخامخ دې ته نه شو ویلی او نه مې دا جرأت کولی شو چې خو د موبایل پر مټ دا ټولې خبرې حل شوې. زه په دې نه پوهېدم چې
موبایل رښتیا هم زموږ ستونزې حل کوي او که یې ستونزې زیاتې کړي. لیلا وویل د نن نه وروسته د پیغام سلسله ختمه شوه. موبایل په کابل کې پرېږدم، زه کور ته ځم. یو بل به په پوهنتون کې وګورو. شپه تېره شوه. یو بل سره مو اړیکې د څو ورځو لپاره پرې شوې. زه د شپې لخوا په پیغامونو لیږلو اموخته شوی وم. د شپې خوب نه راته. پوره 4 شپې مو له یو بل سره اړیکې نه لرلې. دغه 4 شپې لکه 4 میاشتې تېرې شوې. د شپې لخوا مې تر سهاره پورې د خفګان شېبې تېرولې او کله کله به مې هغه پخواني پیغامونه لوستل او د خوشحالۍ احساس به مې کوه. رښتیا خبره ده چې د انسان پېژندل او بیا د ښځې پېژندل څه اسانه کار نه دی. آذربایجاني ژبې متلونه دي: د یوې ښې ښځې او د یوې ښې هندواڼې پخول سخت کار دی. بل ځای وایي چې ښځه که درته 10 بچي راوړي بیا هم د هغې پر خبرو باور نه دی پکار. خو ما د لیلا پر ټولو خبرو باور وکړه او ټولې وعدې مې ورته په یاد دي. هره ورځ د ټولګیوالو نه مخکې ټولګي ته تللم او په دې فکر کې به وم چې کله به مې سترګې لیلا وویني. زما رنګ خراب شوی و. د مینې زور او 3 میاشتې شوګیرو خراب کړی و. ټولو ملګرو رانه پوښتنه کوله ولې دې رنګ خراب شوی دی؟ ناروغ خو به نه یې؟ نه، ناروغ نه یم، روغ او جوړ یم. په حقیقت کې زما د زړه ناروغي وه او د دې ناروغۍ درملنه اسانه کار نه و. 3 میاشتې مې شپې په ویښه تېرې کړې او خپلې مینې هم ځورولم. د ملګرو نه مې یو احمد نومېده. کله کله یې راته ناشنا خبرې کولې. د هغه د خبرو په ادب نه پوهېدم. هغه د پند او نصیحت په توګه راته ځینې خبرې کولې. د هغې خبرې پر ما ښې لګېدې او ورته به متوجه ناست وم. یو ورځ وخته ټولګي ته لاړم. د دروازې د خلاصولو سره مې سترګې په لیلا برابرې شوې. قدمونه مې کار پرېښوده. سترګې مې له ډېرې خوشحالۍ نه ډنډ شوې. ژبه مې بنده کېده. د خبرو کولو توان مې په ځان کې نه لیده. زړه مې غوښتل چې ورته وګورم او وګورم. د خوشحالۍ هغه شېبه مې اوس هم په یاد ده. هغه هم خوشحاله ښکارېده او د یو بل سره مو خبرې کول پیل کړه. د 3 میاشتو یادونه مو یو بل ته وکړه. رښتیا مینه لیونتوب وي. زه او لیلا وکړې ته رسېدلي وو. کورنۍ مو نوې خبرې. ټول ټولګیوال زموږ له مینې خبر وو. خو ډېر مزاحمت یې نه کوو. زموږ لپاره موقع برابروله چې یو بل سره خبرې وکړو. لیلا په ټولګي کې نورو نجونو ته ویلي وو چې ما سره واده کوي. ځینې استادان مې هم له رازه خبر شول. په مینه کولو کې سړی ړندېږي، هېڅ ورته نه ښکاري. زه هم د هغه وړون په څېر وم چې لاره یې نه لیدله. زما او د دې د مینې تار ډېر کلک شو. ورځې او شپې مو شمېرلې چې کله به مو واده کېږي. ټولګیوالو یو شمېر زما خاص هم نظري ملګري وو. یو د هغو نه احمد نومېده. دې به ماته هر وخت په غیر مستقیم ډول نصیحت کوه. زه د دې په اصلي موخه نه پوهېدم. یوه ورځ پوهنتون ته راغله. د ټولګي په مخ کې احمد ځوړند سر ناست دی او سترګې له ځمکې نه پورته کوي. خوا ته یې نږدې شو. اواز مې پرې وکړه: احمده، ولې خفه ناست یې؟ څه خبره ده؟ هغه سر له زنګنونو راپورته کړه او ویې ویل: یو ورځ به ستا هم دا حال وي لکه څنګه چې زه نن داسې خفه یم. ژوند به دې نه خوښېږي. مرګ به درته تر ژوند غوره ښکاري او د مینې او ښکلا څخه به کرکه کوي. له ښځې نوم نه به دې زړه تور شي. ما تر اوسه د احمد داسې حال نه و لیدلی. ډېر خفه ښکارېده. سترګې له اوښکو ډکې وې او راته یې په جګ اواز وژړل. ویې ویل: ښځه بې وفا شی دی. هېچا سره په پاک زړه مینه نه کوي. که چېرې له تا نه ورته بل ښه ځوان پیدا شي، تا په میدان پرېږدي. دا تجربه شوې خبره ده. زه په دې اړه بشپړه تجربه لرم. زما عمر له تا څو کاله زیات دی.
دا ته چې نن په کوم حالات اخته یې. ته څو کاله دمخه ستا په شان د مینې په جنجال اخته وم او دا مې حال دی. احمد ما ته یو داستان ویلی و. که چېرې ما د هغه په خبرو عمل کړی وی، اوس به زما دا حال نه او هغه راته دغه داستان ویلی و. احمد او سلی نومې نجلۍ ترمنځ ډېره کلکه مینه وه. یو پر بل له سر نه تېر وو. هیله یې لرله چې له یو بل سره واده وکړي. احمد په خپله مینه کې رښتینی و. مخکې له دې مینه نه وه کړې. خو سلی د مینې کولو ډیپلومونه لرل. د دې نه مخکې د ډېرو هلکانو سره د مینې تارونه غځولي وو. د سلی پلار د حکومت مامور و. څو ورونه یې لرل. هغوی هم په ځینو ادارو کې کار کاوه. کورنۍ له حکومته معاشونه اخیستل او کورنی ژوند یې ښه و. اقتصادي وضع یې لوړه وه. پرته له معاشه نورې حرامې هم پیدا کولی. زموږ ستاسې په ټولنه کې رشوت اخیستل یو عادي خبره ده. د شیریني په نامه دغه رشوت په ټولو ادارو کې دغه فساد روان دی. سلی په ټوله کورنۍ ډېره ګرانه وه. د مور او پلار یوازینۍ لور وه. دا ډېره ښکلې وه. چا چې به یو ځل ولیده نو زړه به یې ورباندې بایلوده. د دې کورنۍ غوښتل چې دا ډېره ازاده او سینګار کړې وګرځي او په دې افتخار کوه. احمد او سلی یو د بل سره مینه پیدا کېږي. د احمد مینه پرې غالبه وي او سلی ورسره په چل کې روانه وي. هماغه و چې احمد پر ځای پرېږدي. یو بل چا سره د مینې خبرې شروع کوي. اخره خبره واده ته رسېږي. احمد پر ځای پرېږدي. کله چې زه ستا او دغه مینه ګورم د خوشحالۍ او خفګان احساس کوم. که چېرې خپل هدف ته ورسېدې نو ښه، او که چېرې مینه مو ماته شوه او خپل هدف ته ونه رسېدې ټول عمر به دې زړه له تا سره نه وي. مینه کې ډېر ځله نجونې بې وبایي کوي. زه د خپلو تجربو درته وایم. د مینې کولو لاس واخله. ما ورته وویل د دنیا ټولې نجونې یو ډول نه دي. ځینې پکې بې وفا او ځینې پکې وفادارې هم شته. زما مینه د ټولو سر ده او د بې وفایي هیله ورته نه لرم. امکان نه لري چې هغه دې له ما سره بې وفایي وکړي. مجنونه، ته خو به په خپلې مینې ناڅېږې، خو په راتلونکي کې به درته معلومه شي. زما د خبرو ارمان به وکړي. د لیلا په ټولګي کې یوه خاصه ملګرې وه. هر وخت به له دې سره ګرځېده او کله کله به زما او د لیلا یو ځای کېدو موقع برابروله. دغه نجلۍ برېښنا نومېده. برېښنا د یوې غریبې کورنۍ څخه وه. والدین یې ښوونکي وو. وروڼه یې نه درلودل. 5 خویندې وې. لیلا ته یې هر وخت ویل ته زما شپږمه خور یې. ډېر احترام یې ورته کوه او د دې په تېره او اوسني ژوند ټول رازونه ورسره وو. دوی د 2 خویندو په ډول پوهنتون کې ګرځېدې. برېښنا له لباسه ښکاره ده چې ډېره غریبه ده، خو د اخلاقو بېلګه وه. د هلکانو او نجونو سره یې ملګرتیا وه. ټولو هلکانو ته یې وویل زه نجلۍ یم. په ټول خصوصیات مې د هلکانو دي. ما وروڼه نه درلودل. ماشومتوب کې مور او پلار راته د هلکانو جامې اغوستې او ټول ټیپ او ټاپ مې زما د هلکانو په ډول جوړ کړی و. ما به د هلکانو سره لوبې کولې او هلکان په دې نه پوهېدل چې زه نجلۍ یم. که چېرې پوه شوي هم وي هېڅ خبره نه وه. په هغه وخت کې ټول خلک صادق وو. د هلکانو بدسترګي زده نه وې. ټکنالوژي له پرمختګ سره زموږ د ټولنې ځینې هلکان او نجونې بې لارې شول. په زیاتو کورونو کې تلویزیونونه او کیبلونه شتون لري. په تلویزیونونو کې هغه ډرامې او سریالونه خپرېږي چې زموږ ټولنه او په تېره بیا ځوان نسل بې لارې کوي. همدا ډول په کیبلونو کې ځینې وخت داسې انګلیسي فلمونه راشي چې لیدلې سړی په کندو برابروي. هېچ چا په دې فکر ونه کړه، بلکې غواړي چې دا حالت نور هم پرمختګ وکړي. ځکه دوی پرمختګ یوازې په ازادۍ کې لټوي. برېښنا پر خپله لاره لاړه
او زه پر خپله لاره. کله چې ټولګي ته ورسېدم سم مې پر لیلا سترګې ولګېدې. سلام مې پرې واچاوه او پر خپله څوکۍ کېناستم. ټوله ورځ مې د برېښنا او د احمد خبرې په زړه ګرځېدې. درسي ساعتونه بشپړ شول. زما فکر د احمد او برېښنا د خبرو په اړه و. کور ته ولاړم. ټوله شپه خوب نه راته. کله چې ویده شوم ګډوډ خوبونه مې لیدل. سهار چې پوهنتون ته لاړم ټولګي کې پر خپل ځای کېناستم. په څنګ کې مې لیلا ناسته وه. کله مې چې دې پاکې څېرې ته کتل فکر مې کوه چې یو پای نشي راسره کولی، ځکه چې د دې په سترګو کې ماته مینه ښکاري. څو درسي ساعتونه تېر شول او تفریح شوه. هغې ته مې وویل زه نور صبر نشم کولی. کله زما کورنۍ ستاسو کور ته درشي؟ هغې وویل صبر مجنونه، زه خو ستا یم، د بل چا خو نشم کېدی. پرېږده چې کورنۍ مې ستا د کورنۍ په اړه دقیق معلومات ترلاسه کړي. نن او سبا په تمه راباندې زیات وخت تېر کړه. ما به شېبې شمېرلې چې کله به له دې خولې غږ اورم. یو ورځ چې زما لپاره ډېره بدبخته، شپه یې هم پر ما ډېره درنه وه. د شپې مې ډېر ګډوډ خوبونه لیدل، خو بیا هم ما د خوشحالۍ هیله مندي لرله او کله کله مې ځان سره خپله خیري نړۍ جوړوله او له هغه مې خوند اخیسته. زړه ته مې الهي غږ راته او دا به یې راته ویل خفګان در باندې راسي. پوهنتون ته لاړم. ګورم چې لیلا د یو هلک سره ولاړه ده. د غم څپې راباندې راغلې. سر راباندې وګرځېده. له یوې شېبې لپاره مې داسې فکر وکړ چې اسمان کوز شوی. د کوم خفګان احساس چې ما الهامي توګه کوه هغه مې ولیده. ټولګي ته لاړم. هلکان او نجونې ټول راغلي او استاد هم درس ته ولاړ دی. د ټولګي ته ننوتم. پوه نه شوم. له استاد مې اجازه وانخیسته او په خپله څوکۍ کېناستم. استاد درس بند کړه او زه یې ورټلم. راته یې وویل مجنونه، تا نه خو رښتیا لیونی مجنون جوړ دی. ټولګي ته راځې او اجازه هم نه اخلې. ما وویل استاده، زه لیونی مجنون ته نشم رسېدی، بښنه غواړم، پام مې نه. استاد کېنولم. درسي ساعتونه بشپړ شول او ما د لیلا او د هغه هلک په اړه سوچ کوه. د ساعت په اخره کې راباندې لیلا غږ وکړه مجنونه، ولې خفه یې؟ په سترګو کې دې خفګان ښکاري. کور کې به د چا سره جنګ نه وي کړی؟ له ما خو خفه نه یې؟ خفه نه یم. که چېرته زما په سر کې خفګان ګوري دا زما قسمت دی او نه غواړم چې خپل قسمت ته ژړا او فریاد وکړم. زه پیدا شوی په ازل کې بدقسمته یم. مجنونه، خو تا څه وشول؟ ته څه وایې؟ خدای به درنه خفه شي. خدای جل جلاله تا ته هر څه درکړي. ټولې خبرې یو لور ته او زما مینه بل لور ته. نن یا سبا به واده وکړو. کورنۍ به مو وي. خوشحاله ژوند به ولرو. دا چې زه ډېر خفه وم. ما دې ته ډېرې خبرې وکړې او هغه راته ولاړه وه. په اخره کې مې ورته وویل زه خوشحالۍ نه کرکه لرم او څوک چې ما ته د خوشحالۍ په حیث وایي زه پوهېږم چې خوشحالۍ ما ته نه رسي. خوشحالۍ دې هغه چا ته لاړې شي چې خوشحاله کورنۍ کې لوی وي. موږ له کوچنیتوبه په غریبه کورنۍ کې پیدا یو. زما د ژوند ملګری خفګان دی. په کرکو او نفرتونو کې رالوی شو. زما ملګری خفګان دی نه خوشحالي. لیلا وویل په هوښ راشه. دومره فکر هم نه کوه چې لیلا به خفه شي. زه ډېر خفه وم. په هوښ کې نه وم. په اخر کې مې لیلا ته وویل هغه څوک و چې ته ورسره ولاړه وې. زه نشم زغملی چې ته د بل سره خبرې وکړې. هغې وویل هغه زما د کورس همصنفي و. د نوټ کتابچه مې ورنه اخیسته. ما او ده ترمنځ هېڅ اړیکه نشته. په ما باور وکړه. زما غمجني لږه کمه شوه. د دې په خبرو مې باور وکړه. مور پلار مې وویل چې مه خفه کېږه چې
کومه نجلۍ ستا خوښه وي هغه درته غواړو. هره ورځ را باندې کال تېرېده. د هغې ورځې په انتظار وم چې کله به لیلا راته وایي چې کورنۍ دې راشي. یو ورځ پوهنتون ته لاړم. لیلا راته وویل مجنونه ستا د انتظار شېبې ختمې شوې. سبا دې کورنۍ زموږ کره راشي. ډېر خوشحاله شوم. کورنۍ ته مې زیری ورکړه. کورنۍ مې خوشحاله شوه. ژر د لیلا غوښتو ته لاړه. ساعتونه شمېرل او په دې فکر کوم چې د دوی لخوا به زما کورنۍ ته څه ویل کېږي. کله چې زما کورنۍ هغه وغوښته هغوی 3 میاشتې وخت ورکړه او وعده یې وکړه چې 3 میاشتې وروسته به تاسو ته دستمال درکوو. کورنۍ مې بیرته راغله او زیری یې راکړه. تاسو په خدای باور وکړئ چې د انتظار شېبې دومره اوږدې او د اور نه سختې وې، خو ما تېرولې او هیله مې لرله چې یو ورځ به لیلا سره یو ځای نوی ژوند جوړ کړم. خو لیلا پوهنتون ته ډېره سینګار کې راتله او ټولو ټولګیوالو ورته د خور په سترګه کتل. دوی پر دې پوهېدل چې د هغې د غوښتلو لپاره زما کورنۍ تللې وه. دوی چې زما حالت لیده ما ته به یې دعا کوله او داسې وویل خدایه لیلا په هغې او دې دنیا کې د مجنون په نصیب کړې. ورځې تېرېدې. 2 میاشتې 5 ورځې تېرې شوې. په 6مه شپه مې خوب ولیده. مازدیګر ده چې د سړک په غاړه خپه روان یم. په تلو تلو کې د لیلا کور راورسېده. د کور مخې ته ډېرې موټرې ولاړې دي. ځوانان او سپین ږیري ډلې ډلې د کور مخې ته ولاړ دي. ما ته تشویش پیدا شو او په دې فکر کې شوم چې حتمي د دوی په کور کې کوم کس وفات شوی وي. کور دروازې ته ورغلم او په ولاړ ډله کې مې پر یو ځوان غږ وکړ چې د کور دروازې ته ورغلم او په ولاړه ډله کې مې پر یو ځوان غږ وکړ چې ځوانه څه خبره ده چې تاسې د کور مخې ته راغونډ شوي یاست. ځوان وویل خیر او خیریت دی. د خفګان کومه خبره نشته بلکې د خوشحالۍ خبره ده. د کور خاوند مې کاکا دی او د لور کوژدی ده. پر ما یو ډول لړزه راغله او په دې پوهېدم چې لیلا بله خور نه لري. په تاکید په ډول مې له ځوان نه پوښتنه وکړه د هغې ترې لور کوژدی ده چې پوهنتون کې محصله ده؟ ځوان حیران شو. وویل هو کور ته راغلم او په چغو چغو مې وشړل. په کوټه کې مې لوټ په لوټه اوښتم او سترګې مې د اوښکو سیندونه جوړ کړل. د ډېره ژړا مې غوږونه بند شول چې سترګې مې خلاصې کړې. ګورم چې خوب مې لیدلی دی. سترګې مې سرې وې او خوشحاله شوم. ساړه را باندې راغله.